السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په درناوي کې په بیلاروس کې پر یادګار پته باندې د درناوي سلام وړاندې کړل شو. وزیر اعظم پر یادګار باندې ګلونه وغوړول چې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترانې وړاندې کړل شوې. یادګار پته د جنگ عظیم پر مهال د میدان یهودبادري ترسره کوونکو په یاد کې د ښار په مابین کې جوړ کړل شوي دي. د بیلاروس د صدر لخوا وزیر اعظم محمد شهباز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد نواز شریف په درناوي کې د مخصن میلمستیا ورکول شوه. په میلمستیا کې د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار هم ګډون درلودی. د بیلاروس صدر لوکاشینکو هم د وزیر اعظم شهباز شریف او مخنی وزیر اعظم محمد نواز شریف لپاره د ډیر درناوي څرګندونه وکړه. وزیر اعظم په ښه درناوي او میلمستیا باندې له صدر لوکاشینکو څخه ډیره مننه وکړه. د بجلی کاروونکو دپاره یو بل په زړه پورې زیری راغلی دی. په ټول هیواد کې بجلی 1 روپۍ 1 پیسې د یو یونټ له حسابه ارزانه کولو منظوري ورکړل شوې ده. نفرا نوټیفیکیشن جاری کړی دی او په بیو کې کمبود بل اپریل څخه تر جون میاشتې پورې وي چې له لارې بهیر له لایف لاین څخه پرته ټول بجلی کاروونکي ګټې ترلاسه کړي. په غیر قانوني توګه دلته د اوسیدونکو او افغان کارډ لرونکو له دې هیواد څخه د وتلو لړۍ روانه ده. و غیر قانوني اوسیدونکو او افغان کارډ لرونکو ته د ورکول شوي وخت له ختمېدلو سره د هغوی ایستل ترسره کیږي. د اپریل پر 10 نیټه باندې تر 2902 زیات غیر قانوني اوسیدونکي خپل هیواد ته بیرته واستول شول. په ټولیزه توګه د پاکستان پرېښوونکي غیر قانوني افغانانو شمیر 9,28,845 ته رسېدلی دی. د غیر قانوني اوسیدونکو او افغان کارت لرونکو په ضد سخته قانوني کاروایی روانه ده. حکومت د خبره باوري کړې ده چې د بهرنیانو او افغان کارت لرونکو د ایستلو پر مهال د هغوی سره هیڅ ډول ناوړه چلند نه کیږي او د هغوی د خوړو او د روغتیا په زړه پورې چارې ترسره کیږي. د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي تر صدارت لاندې د روغتیا د محکمې د اعلی کچې د جاج غونډه وشوه. وزیر اعلی ته په معلوماتو کې وویل شو چې د روغتیا په محکمه کې د تربیې شوي افرادي قوت کمبود د لرې کولو دپاره ترجیح ګامونه روان دي. تر اوسه 1400 ډاکټران، 1400 پیرامیډیکس، د 80 فیکلټي غړي، اسسټنټ پروفیسورانو او د سنیر رجسټرانو برتي مکمل کړل شوې ده او د نورو 800 ډاکټرانو برتي به ژر وکول شي. او د پولیو په ضد ګامونه باندې د شخصي څانګې د 8000 وګړو خدمات ترلاسه کړل شوي دي او په وخت د پولیو په کیسونو کې څرګنده کمبود راغلی دی. په دا مهال وزیر اعلی میر سرفراز بګټي وویل چې د بلوچستان ولس ته د معیاري طبي اسانتیاوو ورکولو دپاره به دا هیڅ قسمه روغه جوړه نه کیږي. د هر عام بلوچستاني پورې به د معیاري طبي اسانتیاوو ورسول باوري کیږي. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل ته د بلوچستان واټر ریسورسز کنسلټنټ ښاغلي جیری ویکما په صوبه بلوچستان کې د اوبو په هکله تفصیلي معلومات ورکړل. پر دا مهال گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل وویل چې اوبه په اصل کې د هوا وروسته د انساني بقا دپاره دویم لوی ضرورت دی. په بلوچستان کې د تیرو 16 لسیزو راهیسې د کمو بارانونو او د مځکې لاندې د اوبو ډیر زیات استعمال له کبله اوبه پر لپسې د لاندې پتلو سطح څخه صورتحال کړکېچن کیږي. په ټوله صوبه کې د اوبو د کمبود د مخنیوي دپاره ډیر اړخیزه خود اوږدې مودې کړنلاره به جوړول وي. د دې مقصدونو ته ترلاسه کولو دپاره د ټولو اړه لرونکو محکمو ترمیان اړیکې د زیاتولو ضرورت دی او د صوبه بلوچستان دپاره د اوبو په هکله محفوظ سباون باوري کولو دپاره به موږ ته راتلونکي نسلونو ته هم تحفظ ورکول وي. په مجموعي ډول د مقصدونو ترلاسه کولو دپاره د ټولو اړه لرونکو محکمو ترمیان اړیکې د مضبوطولو ضرورت دی او موږ ته د بلوچستان منفرد حالات په ملتیا د وسې د بارانونو او د کروندې په ضرورتونو غور کول پکار دي. تیره ورځ د بی ان پی منګل مشر سردار اختر منګل لخوا په پاکستان پیپلز پارټي باندې نیوکه د افسوس وړ ده. د دغه خیالاتو څرګندونه د پاکستان پیپلز ګوند سره اړه لرونکي صوبایي وزیرانو او د اسمبلۍ غړو د بلوچستان حکومت د ویان شاهد رند سره په ګډه په وزیر اعلی سکرټریټ کې د خبرې غونډې پر مهال وکړه.
هغه وویل چې پاکستان پیپلز ګوند همیش د پاکستان حوله سیاست کړی دی. د دوی مشرانو د شهید ذوالفقار علي بټو سره د بېنظیر بټو پورې د خپلو ځانونو قربانیانې ورکړي دي او سردار اختر مینګل دی خپل سیاست د صوبې او د ولسونو د ترقي دپاره په کار واچوي. د ترهګرو ملاتړ کوونکي مارنګ بلوچ لپاره نه په کومو باندې چې د 3 MPO او سربیره بېلابېل FIR هم درج دي او د پاکستاني عدالتونو آزاد دي. هغه وویل چې سردار اختر مینګل د حکومت سره ښکاره او پټ مذاکرات روان دي. موږ غواړو چې په بلوچستان کې امن وي نو په صوبه د خوشحالي او ترقي او خواته پرمختګ وکړي. او پاکستان پیپلز پارټي د خدمت په سیاست باور لري، په بلیک میلینګ باندې نه. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه او پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.